د نن ورځې د پرمختګ او ودانۍ څو ډیر مهم او تازه خبرونه. په کومو ولایتونو او ښارونو کې څه ډول پروژې پیل شوي دي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. کابل ښاروالي په برکي څلورلاره کې هوایي پل جوړوي. په دې سره به له یوې خوا د دې رش لرونکي څلورلارې موټریز ازدحام کنټرول شي او له بلې خوا به د ښار په ښکلا کې بله مهمه ډیرونه هم وشي. د ښار په ښکلا او رغونه کې د کابل ښاروالي دا تاریخي هڅې د ډېر ستاینې وړ دي. د لومړۍ ناحیې اړوند د پلخشتي سیمې او سپاهي ګمنام څلورلارې ترمنځ تر ځمکې لاندې مارکیټ د پاسه د 200 میټرو په اوږدوالي او د 10 میټرو په سور سره د لار د قیر چارې روانې دي او هڅه روانه ده تر څو ژر بشپړي او د ګاډو پر مخ پرانیستل شي. د ډیزاین له مخې د پلو لارو جوړول، موازي پارکینګونه، د څراغونو لګول او په لار کې د کرښو اچول د یادې لار نور جزئیات دي. د کابل ښار د اقتصادي ودې په موخه د پلخشتي سیمې او سپاهي ګمنام څلورلارې ترمنځ تر ځمکې لاندې مارکیټ په 9280 میټره مربع ځمکه کې په یو پوړ کې ډیزاین شوی دی چې په هغه کې 340 هټۍ، د وتلو او ننوتلو دروازې، کړکۍ، تشنابونه، لمریزه او ښاري برېښنا، د خوندیتوب او اوروژنې سیستمونه په پام کې نیول شوي دي او ټاکل شوي ده تر راتلونکي یوې میاشتې پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د پنجشیر د عامې روغتیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د موف موسسې په مالی ملاتړ له 11 روغتیایي مرکزونو سره د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته شوې ده. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حجت الله محمدي وایي له دغو مرکزونو سره فشار سنج، ترمامیټر، جراحي سیټونه، اکسیجن ماسکونه، کمپیوټرونه، چپرکټونه، میزونه او نور اړین اوزار ویشل شوي دي. نوموړي ډیره کړې چې دا مرسته به د خدمتونو کیفیت لوړ او ناروغانو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. د غزني ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د شاوخوا 15 لکه امریکایي ډالرو په ارزښت د 500 سړکونو او ممیزخونو د جوړولو چارې پیل شوي دي. د غزني د کرنې رئیس محمد اسماعیل شکیب د پروژې د پرانستې په مراسمو کې ویلي چې 10 سړکونه د کچالو او پیازو لپاره او 10 د ممیزو وچولو لپاره په اندړو، دیک، مالستان او ناوا ولسوالۍ کې جوړیږي. د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس د کاسا زر پروژې ناستې په پای کې د قزاقستان، تاجکستان او پاکستان د برېښنا او انرژۍ له وزیرانو سره یو شمېر هوکړلیکونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د یادو هوکړلیکونو له مخې به د کاسا زر پروژې پاتې چارې چټکتیا ومومي. د ملي پراختیا شرکت له لوري په تورخم ښارګوټي کې له پاکستان راستنو شوو افغان کورنیو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره نوی اداري کمپلیکس جوړ او پرون پرانیستل شو. دغه کمپلیکس د جوړولو چارې په 15 ورځو کې بشپړې شوې او شاوخوا 40 میلیونه افغاني لګښت پرې راغلی دی. د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس عطاالرحمن عطاش وایي دا ودانۍ د بېساري سرعت او لوړ کیفیت سره جوړه شوې او له بیرته راستنو شوو کورنیو سره به د اداري او ټولنیزو خدمتونو په وړاندې کولو کې مرسته وکړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي چارسمبالي وزیر نجیب الله حیات حقانی شمالي ولایتونو ته د خپل یون په ترڅ کې سمنګان ته تللی او په دغه ولایت کې د هغو سیمو لپاره چې تر دې وړاندې له مخابراتي خدمتونو څخه بې برخې وي د 26 مخابراتي سایټونو د جوړېدو خبر ورکړی. د مخابراتو وزیر یاد ولایت ته د یون پر مهال د مخابراتي شبکو چارواکو ته د لارښوونې له مخې ویلي چې یاد سایټونه باید له 3 میاشتو څخه په لږه موده کې فعال او ولګول شي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د اوبو کولرو د تولید یوې کارخونې چارواکو ویلي چې په ورځني ډول څه باندې 400 کولر تولید او بازار ته وړاندې کوي. د افغان ابتکار په نوم د یادې کارخونې مشر محمد یونس احمدي رسنیو ته ویلي چې د یادې کارخونې پر جوړولو یې 4 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې او په خبره یې شاوخوا 300 کسانو ته یې پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو واره برابر کړې ده. نوموړی وایي چې د یادې کارخونې د تولید کچې لوړولو سره به راتلونکی کال له بهره د کولرو تولید اړتیا ختمه شي.
بلخوا د هرات والی نور احمد اسلامجار په صنعتي ښارګوټي کې د کارخونو له تولید د ملاتړ ترڅنګ په یاده برخه کې د اسانتیاو رامنځته کېدو ژمنه کړې ده. د پروان ځایي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت د کوهساپي ولسوالۍ د جوزک کلي 22 کیلومتره لار د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. د یادې لار د پرانستې په مراسمو کې د پروان والی مفتي محمد ادریس انوري ویلي چې د دغې لارې جوړول نه یوازې د دغې سیمې د وګړو ترانسپورټي ستونزې هواروي، بلکې له لوی لارې سره د دې سیمې نښلول به د نورو پلانونو او پروګرامونو د پلي کېدو او د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره هم واره برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په جوزک کلي کې تر 100 ډېرې کورنۍ اوسېږي او د دغې لار په جوړېدو سره یې ترانسپورټي ستونزې تر یو بریده هواري شوي دي. د بامیانو ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په یکاولنګ لومړۍ ولسوالۍ کې د نجونو لومړني ښوونځي ته ودانۍ جوړه او د دغه ولایت د والی مولوي عبدالله سرحدي له لوري ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د یادې ودانۍ د پرانستې په مراسمو کې د بامیانو والی له زده کوونکو څخه وغوښتل چې د زده کړو او لوړو علمي او مسلکي درجو ترلاسولو لپاره هڅې وکړي. هغه د وګړو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او اسلامي ارزښتونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. ورته مهال په افغانستان کې د کډوالو عالی کمشنري عملیاتي برخې چارواکو ویلي چې دغه ودانۍ د UNHCR ټولنې په مالی ملاتړ د 22 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې چې 6 ښوونیزې خونې، د کمپیوټر او لابراتوار لپاره 2 بیلې خونې، 2 اداري خونې، د ساتونکي کوټه، میزونه، څوکۍ، لمریزه برېښنا، د اوبو سیستم، احاطه او نور اړین محلوقات لري. د فراه د عامې روغتیا ریاست چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت په پرچمن ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د خوارزواکو ماشومانو لپاره یو لسبستریز مرکز جوړیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا مشر مولوي شیخ میرصدام رسنیو ته ویلي چې دغه مرکز به 6 خونې، یو دهلیز، د څښاک پاکو اوبو او لمریزې برېښنا سیستم ولري او تمه ده چې د 7 میاشتو په موده کې بشپړ شي. نوموړي ډیره کړې چې د یاد مرکز په جوړېدو سره به د سیمې خوارزواکو ماشومانو د درملنې اسانتیاوې رامنځته شي او وګړو ته به د پام وړ روغتیایي چوپړتیاوې وړاندې شي. د پکتیکا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې د 15 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد ولایت د پوهنې مشر عبدالوکیل خالد ویلي چې دغه ښوونځي د یونیسف ټولنې په مالی ملاتړ د 115 میلیونه افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې جوړې شوي دي.